الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أغملگری چاغه ابتدائی ملګری دي السابقون الاولون دا غي تذکره من کوله د دې وجه ده چې صحابه کرام رضی الله عنهم زمون د امت هغه ولنۍ بهترینه ډله ده چې په انسانیت کې الله سبحانه وتعالى زمون ستاسو د خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره په دې انسانانو کې چانکړې ډله وا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت یې ته ور نصیب کړلو ادا یو داسې عظیم جماعت دی او د دې دومره لوی فضیلت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ملګرتیا د وجې نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې یو کس راولګي په دې رستنی امت کې لو انفق احدکم مثل احد ذهبا پتاسو کې یو کس د احد غر عمر سر زر د الله په لار کې صدقه کی د احد غر عمر دانی نه جوار نه غنم نه وړه نه بلکې نبی علیہ السلام فرمایي د احد غر چې په 100 میله باندې مشتمل له چې د دینه بالکل سوچ سر زر جوړ شي او تاسو راولېږي د سر زر د الله په نوم باندې خپ اخلاص خپ تقوا باندې صدقه کوي نو دا د یو صحابي د وربشو یو پاو اجر ته نور رسیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي یو پاو وربشي لکه یو موټی چې د سره واخلو چاله ورکی مود ورته وي مود دا شرعي پاو دی او صاع چې دی دا شرعي کیلو دی دا صاع چې دی تقریبا 2.5 کیلو اندازه جوړیږي د دې سلورم حصہ دا مد دی. ابي نبی علیہ السلام د مد نیم یاد کی رست د دې جملې نه بعد ولا نصیفه نبی علیہ السلام فرمایي دا مدم چې په دې مینز نیم کې دا پاوم چې په دې مینز نیم کې او نیم پاو وربشي او صحابي د الله په نوم ورکړي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې
د هغې چې کوم اخلاص دی د هغې کومه تقوا ده چې تاسو رستني خلک را جمع شئ او د احد د غر عمره سره زر صدقه کوئ د صحابي هغه نیم پاو وربشو ستاسو هغه اجر نه وررسېږي دا ډېر عجیبه حدیث دی او د دې حدیث نه د صحابه کرام رضی الله عنهم مقام او مرتبه معلومیږي چې دا څومره اوچت خلک دی الله سبحانه وتعالی دوی له څومره اوچته مرتبه ورکړې نو هسې سړی کله کله ځان سره سوچ کوي چې دا د نبي علیه الصلاة والسلام دا صحبت او دا مجلس دومره مبارک دی بیا ډایرک د پیغمبر نه علم حاصلول برنه آیتونه راځي او ډایرک پیغمبر صحابي ته بیانوي او صحابه لګیا دی د نبی علیه السلام ټول حالات نوٹ کوي مشاهده کوي او ګوري د هغې ناسته ولاړه لباس اخلاق چال ډال ټول نو څومره ښکلی تعلیم ترې حاصلوي او دا د الله یو عجیبه تقسیم دی دې وجې نه موږ تاسو به د هدایت سوال هر وخت الله ته کوو دا به غواړو د الله نه چې الله زموږ زړونه کاږه نه کړي هدایت نه محروم نه کړي په دین هم کلک کړي ځکه دا زړه اوړي زموږ د یېرې دپاره تاسو د سیرت هغه حالات وګورئ چې پیغمبر چا په خپلو سترګو ولید او دشمنی شو لکه ابو جهل ابو لهب سکترو په مدینه کې منافقان زم چې دا پیغمبر څوک ویني نو دا خپل ځان پې شیندي لکه صحابو چې به وشیندل او د دې زمانې چې دا د فتنو دور دی 15مه صدۍ د فسادونه دي قسم بالله د دې زمانې یو مؤمن چې پیغمبر یې لیدلی نه دی هغه د نبي علیه السلام ګستاخي یا د هغې په شان کې معمولي غوندې تنقیص او تحقیر نشي برداشت کولی سر پې ورکوي دا ځان دپاره یو سعادت ګڼي صحابو به څنګه جذبه وه نو ډېر بدقسمت هغه خلکو چې په هغه زمانه کې د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم دشمني کړې ده خو دا د الله رب العالمین یو عجیبه د حکمت نه ډک نظام دی الله موږ ته راښیي یو قسم چې ګوره د حق دشمني به په هره زمانه کې کېږي اگر که د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان ښایسته انسان کردار والا انسان تقوا والا انسان د اخلاقو نه ډک انسان ولی نه خو چې حق وی دشمنان به خامخا وي د دې حق مزاج دا دی چې د دې سره دشمني کېږي او کوم چې الله ته نږدې خلک او الله یې چاڼ کې منتخب کړي هغه د حق سره کلک ودرېږي تکلیف هم پي مشکل هم پي وي خلک ورته کنځلې هم کوي بد نومونه هم ورته وایي د مال او د جان قربانیان هم په دې لاره کې راځي بس الله له زړه کلک کړي بس دا د الله طرف نه ورکړه د مؤمنان په هره زمانه کې تعداد کې هم کمی وسایل هم کم وي مخالفین ډېر وي دشمنان په قوت کې وي خو بیا هم الله رب العالمین ګوره په هره زمانه کې دا حق والا ډله ساتي نو په هغه زمانه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره الله سبحانه وتعالی دا صحابه منتخب کړه نو دې حدیث کې سړی کله کله سوچ کوي ځان لکینی چې موږ د یو صحابي د نیم پاو وربشو هغه اجر ته نشو رسېدلی په دې چې د احد د غر عمره سر زر ورکو نو پاتې لا دا چې بل به کم عملي چې لا موږ به په هغې کې د صحابو سره مقابله وکړو دې وجې نه صحابه کرام رضی الله عنهم په باره کې ډېر احتیاط پکار دی چې سړی غلط الفاظ ونه وایي دې وخت کې بدبخته دي هغه خلک د صحابو دشمنان چې هغوی د صحابو تلل په څه باندې کوي د تاریخ په پاڼو باندې او تاسو ته زه دا وایم دا خبره یاده کوئ صحابه به موږ د تاریخ په پاڼو تړو د تاریخ په پاڼو باندې به تلو په هغه میزان او که په دې قرآن به تلو صحابه د تاریخ د پاڼو خلک نه دی صحابه قرآن والا خلک دی صحابه کرام رضی الله عنهم چې تلی د قرآن به مخې ته کېدي تاریخ کو خلکو ډېرې اوتې بوتې ویلي دي ګډې وډې ویلي دي د تاریخ اکثر سندونه معلومه هم نه دا چا دا روایت نقل کړی دی دیو جنا څنګه چې په حدیث کې موږ سند لټو داسې په تاریخ کې هم که د یوې خبرې سند ټیک دا که نه هغه به نامنظور وي اوس به موږ د تاریخ په کتابونو باندې صحابه کرام تلو دا قرآن راته وایي والسابقون الاولون هغه صحابه چې سبقت یې کړی ایمان قبلولو ته اولني ملګري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنۍ ډله وه د نبي علیه السلام او د دې امت الله رب العالمین فرمای من المهاجرین والانصار چې سم مهاجرین او انصار او بیا الله فرمای دغه صحابه چې څوک د دوی بیا وروسته تابعدار شي والذین اتبعوهم باحسان او هغه کسان چې د دې صحابه کرامو تابعداري کوي په ښایسته طریقه باندې په احسان سره
رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله تبارک وتعالی د دوی نه رضا دی او دوی د الله تعالی نه رضا دی او الله د دوی لپاره جنتونه تیار کړي دي. دا آیت او د نور ګڼ آیتونه دي په قرآن کې د صحابو په باره کې په مختلفو موقعو کې نازل شوي دي. د دې آیتونو په رڼا کې علماو دا دعوه کړې ده چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ټول جنتیان دي. اگر چې په صحابو کې نبی علیہ السلام بعضو ته په دنیا کې د جنت ځان لزیری ورکړی، لکه دا موږ د تاریخ وسوایو په دې کې تاسو ته وایو چې دا صحابي په 10 مبشره کې داخل دی. 10 مبشره تاسو ته پته ده، 10 صحابه چې یو مجلس کې ناستو، نبی علیہ السلام یو ته نوم واخسته چې فلانیه ته به جنت ته ځې. دغه اولني ملګري د نبی علیہ السلام. داسې په مختلفو موقعو کې نبی علیہ السلام د بدر صحابو ته ویلې. د بدر د صحابو په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په هغه اولنۍ معرکه د کفر او اسلام کې چې څوک زما ملګري په اسخ وخت کې وایي د بدر والاو ته چې کوم دی الله تبارک وتعالی یو اعلان کړی دی. الله رب العالمین ورته وی راښکاره شو، الله ورته اعلان وکړو او ورته وفرمایل اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، چې سم خوښئ کوم عمل کوئ یقینا ما تاسو ته بخښنه کړې ده. دا بیل یو فضیلت دی اصحاب بدر د پاره. او دغه رنګه په احد کې چې کوم صحابه شریکو نو څه خو شهیدان شو، خو یقیني جنت ته لاړه. ځکه نبی علیہ السلام حدیث کې ویلي دي چې هغوی هغه روحونه الله د هغه شنو مرغو په ججرو کې واچول او جنت کې ګرځي او انعامات ورکول کېږي. او قرآن کې هم سورت ال عمران کې الله فرمایي چې جنت ته لاړو هغوی له رزق ورکول کېږي او خوشحالۍ نه کوي او ډېر په مزو کې دي. قرآن پې ګواه دی، حدیث. هغوی ته الله رب العالمین جنت زیری ورکړی دی. خو چې دا کم ژوندي صحابه پاتې شو، ګوره په دې کې هغه مو چې هغه 50 کسان نبی علیہ السلام کنډو باندې مقرر کړي او هغه حکم یې مات کو. حکم هم تې مات شي په خپل اجتهاد باندې چې نبی علیہ السلام ورته مه راکوزېږئ، څو پورې چې ما نه یې ویلي او د حکم انتظار یې ونه کړو راکوز شو. او په دقه صورت ال عمران کې الله تعالی په یو آیت کې د هغوی هغه د نبی علیہ السلام د حکم ماتولم ذکر کی چې ګوره تاسو زما د نبی حکم مات که، او په دقه آیت کې ورته الله فرمایي ما ګوره معاف کړی یې. الله څومره اوچت خلک دی. ما معاف کړی معنا دا چې رستو چاته اجازت نشته چې د دوی په باره کې جبې کولاو کړي. بس چې الله معاف کړه زما او ستا ورسره څه کار دی. او یو خطا وشوله د هغوی نه او هغې د لاسه تکلیف هم راغی، پوره امتحان هم راغو، تر دې پورې چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تکلیف راغو. خو په حق آیت کې الله فرمایي نبی دا صحابه ما معاف کړي دي. او بیا ورته الله فرمایي نبی ستا به هم ترې ډېره ګیله کېږي، ځکه ډېر قیمتي ملګري د دوی د لاسه ستا لاړه شهیدان شو، تاسو خپل هم زخمي شولی. خو ای نبی ګوره دا داسې وفادار کسان دي چې په غلط نیت نه راکوز شوي. نو تنبیه مې ورکړه دغه سزا یې بس وه چې دا ما ورله فتح په شکست بدله کړه او دا دومره لوی تکلیف ورته میلاو شو. لهذا ای زما نبی وشاورهم فی الامر، د دې سره به بیا هم مشورې کې. ګوره بیا هم د صحابو داسې دفاع الله به دغه ایتونو کې کوي. کومو ایتونو کې چې دا خبره ذکر کېږي چې دوی د نبي حکم مات کا کنډو نه راکوز شو 50 کسه، په هغه ایتونو کې الله فرمایي ای زما نبی ګوره دوی نه به داسې نه خفه کېږي چې به تاسو زما ډو ملګري نه او زما به ستاسو سره ډو مشوره نه او تاسو غواړو خبره نه منئ. نه، الله ورته وشاورهم فی الامر، ای نبی بیا به مور سره مشوره کې، بیا به مو سره مشوره کې، دا ستا ملګري دي، به در باندې خفه کېږي، دا وفادار دي د دین. خو بس یو خطا ورته وشوله او ما معاف کړه، بس خبره ختمه شو او د هغې د لاسه هغه تکلیف ورسېده تاسو ته. نو دی وجه نه زما محترم ورونو صحابه کرام رضی الله عنهم مقام چې په قرآن کې ځای په ځای سړی ګوري حیران شي. دغه رنګه هغه صحابه چې په بیعة الرضوان کې د نبی علیه السلام سره ملګري 1400 کسانو، تقریبا 1400 نه واخله 1400 پورې، چې بیا آخره کې د حدیبیې په موقع کې مشرکانو ایثار کړه چې تاسو موږ عمرې ته نه پرېږدو، بیا صلح وشوله. او په دغه کې عثمان رضی الله عنه یې لېږلی نبی علیه السلام مذاکراتو دپاره د مکې د مشرکانو خواته چې ورته ووایه چې موږ عمرې له راغلي یو څه جنګ له خو نه یو راغلي، پرېږده دا طواف وکړو او سعی به وکړو صفا مروه، بېرته مدینې ته ځو. او قبضه د مشرکانو لاس کې و دغه وخت. نو په دې کې څه یو غلطه اطلاع راغه د مکې نه چې عثمان یې شهید کړلو. خبره غلطه وه، دروغ وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټوله ډله راجمع کړه دا صحابه او د یو کیکر د ونې د لاندې ډډه وواله کېناسته او نبي علیه السلام صحابو ته وایي راشئ ما سره بیعتونه په مرګ وکئ چې تر څو پورې د عثمان د وینې بدل نه اخیستی د دې ځای نه به نه ځو. او صحابه کرام رضی الله عنهم په مرګ بیعتونه وکړه نبي علیه السلام سره.
اگر که خبر خو بیرسته دروغ هم شوله خو د دوی دا وفاداری د الله تعالی دومره خوښه شوه چې مکمل صورت فتح الله رب العالمین صورت نازل او په هغې کې د دې صفتونه وکړه او الله رب العالمین هلته د دې صحابو په باره کې د بخښنې او د جنت زیری هغوی له ورکړه چې تاسو نه الله رب العالمین مکمل راځه هغې ته بیعة الرضوان وایي هغه صحابه نو غرض مې دا دی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا د تاریخ په قصو کې او د تاریخ په پاڼو کې مه ګوره په هغې مطالعه دا د قرآن په دې اوراقو کې وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح احادیث وګوره د صحابه کرام رضی الله عنهم په شان کې بیا به درته پته ولګي یو صحابي هسې خبره ذهن کې نوې نوې راشي نو حاتب بن ابي بلتعه رضی الله عنه زوړ صحابي و ملګری د نبي وسلم مکه کې هجرت یې مو کړو قربانیانې بدر کې هم شریکو ټولو جنګونو کې خو چې نبي علیه السلام په مکه کله حمله کوله د مکې مشرکانو چې کله هغه بېلوزي وکړه دقه دا اوس مې چې ته کومه صلح یاده کړه صلح حدیبیه په دې کې 10 کاله جنګبندۍ خبره وه هغه جنګبندي د مکې مشرکانو بېلوزي وکړه ماته یې کړه د نبي علیه السلام سره د یو ډلې معاهده وه قانون دا دی چې چا سره یې صلح وکړه د هغوی سره چې متحده کومه ډله وي هغې ته به هم څه نه وې نو د مشرکانو یو اتحادي ډله وه بنو بکر هغه لاړ او په بنو خزاعه حمله وکړه بنو خزاعه د نبي علیه السلام حلیفو مسلمانانو سره اتحاد نو لوز یې مات کړه لیکلي چې لوز به په دې لوز به برقرار وي لوز مات شي نو نبي علیه السلام ویل دا ډېر بې لوزه خلک دی په مکه حمله کومه خو چې مکې والا خبر نشي چې هغوی خبرېږي او زه ورله په دې سر باندې وررسېدلی یم 10,000 لښکر یې تیارو او په دې کې دا صحابي راولګېده او د ده په باره کې قرآن کې الله ګوره صورت نازل کړ ناشنا خبره ده صحابه الله رب العالمین داسې دفاع کوي دې صحابي نه یو خطا وشوله خو بیا هم دومره لوی مقام دی دا حاتب بن ابي بلتعه راولګېده پټ یو خط یې ولیکلو چاته د مکې مشرکانو بخاري کې حدیث دی او ټولو دغه قرآن دغه ایتونه چې کوم دي هغې د لاندې هم دا واقع ټولو مفسرین راوړې ده حاتب بن ابي بلتعه رضی الله عنه د مکې مشرکانو ته وایي وی زه تاسو ته یو اطلاع در کومه چې نبی علیه الصلاة والسلام سره د مرګرو تیاری کړی دی او درځو په مکه باندې حمله کوو نو دا خو د نبی علیه السلام د مشورې خلاف کار وکړه دشمن خو به نه خبرې نبی علیه السلام خبره پټه ساتله او د راز چې کوم دی سیکرټ راز چې کوم دی لیک شو نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین د وحي په ذریعه باندې دا خبره وښودله چې دغه شان ستاسو راز مکې ته روان دی د مکې مشرکان در باندې خبرېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه مقرر کړه یو علي رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي غالبا زبیر رضی الله عنه نو دا صحابه ته وایي تاسو به لاړ شئ او یو زنانه به په لاره روانه وي روضه خاخ مقام کې به یې رالاندې کوي نبي علیه السلام ته الله د وحي په ذریعه باندې وښودی په دغه لار روانه ده ځکه د دې خط ایسارول ډېر ضروري و چې د مکې مشرکان خبر نشي او پرې حمله وشي نو روضه خاخ مقام کې به یو زنانه او د هغې سره یو خط دی هغه خط دې واخلئ ځکه چې د دې خط که د مکې مشرکانو ته اطلاع ورسېدلی کې زموږ رازونه دي موږ د نقصان سره مخامخ کیږو دوی چې کله هغه ځای ته ورسېد صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نو زنانې را لاندې کړله چې را لاندې کړل خط راوباسه ویل ما سره خط کم دی انکار یې وکړ چې انکار یې کو صحابه ورته ویل چې ته انکار مه کوه دا خط راوباسه یا به دا خط موږ له راکې ځکه موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او د الله پیغمبر دروغ خو نه وایي او که نه وي نو موږ به څه چې و هغه شیونه مینې ولټول راولټول وخ ورسره او د هغې هغه پالان وغیره هر څه کې نه او دې مو ته خپلې جامې کپړې مپړې څه چې وره دغه ویل خط در سره دی که راوه دې نه ښکلو نو موږ به درنه دا کپړې وباسو نو که دا خپله بېعزتي دي خوښې ټیک ده که نه بس خط پر ازاره وباس زنانه ته پته ولګېدله چې اوس خو مې نه پرېږدي او خامخا دا خط زما نه غواړي او دا خط ډېر په رازدارۍ باندې دې صحابي ورته ورکړی چې د مکې مشرکانو ته ورسوه اخر دا چې هغوی د دې خپلې کمسو په دې طرف کې ګوتې ور واچولې او هغه خط یې راویستلو داسې پټ کړی په یو عجیبه طریقه باندې نو په هغه خط کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړلی شو او په صحابه یې ولوستو دې کې څه دي دغه خبره وه نو دا صحابي راوغوښتو حاتب بن ابي بلتعه رضی الله عنه صحابه اوس لګیا دا منظر ګوري د الله نبي ورته حاتبه دا دې څه چل کړی دی تا ولې داسې یو عجیبه زموږ د راز خبره لیکلې ده او د مکې مشرکانو ته تا زموږ دا راز ویلی دی دا خو زموږ ډېر لوی نقصان موږ ته رسېده هغه ورته وایي ای د الله رسوله
زما دې په الله قسم وي چې زما د الله سره ډېره مینه ده او ستا سره مې ډېره زیاته مینه ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په زړه کې د الله او د رسول مینه ده دا شک را باندې ونه کړي چې ګینې ما چېرته په زړه کې د خیانت نیت کړی خیانت نیت مې نه و کړی زما یو مجبوري وه دا مجبورۍ د لاسه مې دا خط لیکلی دې نه دا معلومیږي علما وایي چې یو سړی به په ظاهره کې داسې کار وکړي چې د اسلام خلاف به مې خو ډایرکټ به فتوې ځان مفتي نه جوړی بچا کې د معمولی غلطي ولیده او ګړس فتوې ورته راخطا کې کافر شولې مرتد شو واجب القتل ووتې دا سر دا غلطه خبره ده دا شی به نه کې اول د سړي خبره واوره عذر یې واوره د دې شریعت کې به یو انسان د اسلام صراحتا خلاف کار وکړي او بیا به هم پې ته فتوه نشي لګولی څو پورې چې هغه اعذار دې مخې ته نه ایښي موانع التکفیر د کفر کار کله یو انسان وکړي او ته پې د کفر حکم نشي کولی ځکه چې ته د هغه نه واوره دا نیت د ده څه دی یا دی تاویل کوي یا دی جاهل دی په دې خبره نه دی پویه نو ده باندې څنګه ته حکم لګې د دې لپاره 9 عذرونه تقریبا علماو لیکلي دي بعضو زیات لیکلي 9 پورې اعذار دي د دې نو په دې کې دا صحابي ورته ویل د الله رسوله صرف ما یو سوچ وکړو په دغه سوچ کې به زه غلط شوی یم چې ستاسو د ټولو او دا زموږ چې کوم مهاجرین ملګري دي چې د مکې نه هجرتونه کړي مدینې ته د دې ټولو په مکه کې خپلوان شته او هغه خپلوان ورله هلته د کور او د اهل وغیره حفاظت کوي کوم چې په مکه کې پاتې شوي دي زموږ مالونه پاتې شوي دي څه بعضې اهل پاتې شوي او زما هېڅوک نشته په مکه کې زما داسې خیرخواهونه نو ما ویل اوس هجوم دی او جنګ به کېږي نو چې زما مال او اولاد او چې کوم اهل زما هلته پاتې دی بعضې هغې ته نقصان ونه رسي نو په دې وجه ما زه به دوی سره لږه دا ښېګړه وکړم او د دې ښېګړې په بدل کې به زه د خپل هلته د مکې د خپل مال او جان وغیره حفاظت طلب کړم چې دوی به ماله لږ هلته امان راکړي دغه یو لالچ غوندې مې زړه کې راغلی او بس نور مې د الله او رسول سره خیانت والله العظیم قسم یې وکړو که زما په زړه کې به دا خبرې عمر رضی الله تعالی عنه جلال کې راغو عمر رضی الله تعالی عنه توره راوښکلی د الله رسوله ما پرېږده چې دا سرت قلم کم د دې منافق نه دا منافق دی د اسلام دشمن دی دا زموږ دشمنان ته خطونه لیکي دا د کافرو ته زموږ رازونه فاش کوي لګیا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل عمره جذبات دې کنټرول کا او توره دې به دې تیکې کې کېده وه زه الله پیغمبر یم زما د پیغمبر مخې ته خپل جذبات نه استعمالوي او د الله نبی ورته فرمایي عمره ته دې حاطب ته نه ګورې چې د رښتیا وویلې د الله نبی تصدیق په الله مې د قسم د رښتیا وویلې او بیا فرمایي د الله نبی اے عمره رضی الله عنه آیا تا ته دا پته نشته چې دا بدري دی الله اکبر تا ته پته نشته چې دا هغه صحابي دی زما چې دی د بدر په جنگ کې زما سره ملګری شوی او ما سره یې ملاتړ کړی دی او آیا تا ته دا نه ده معلومه چې الله تعالی د بدر والاو ته ویلی دي چې اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم چې څه عمله مو کو خوښه م خپله ده خو ما بخلي یئ چې څنګه دا خبره عمر رضی الله عنه واورېدله دا صحابه چې عجیبه خلک په معمولي خبره به اصلاح کېدله د سترګو نه اوښکې روانې شولې او هغه سلګو ونیول عمر رضی الله تعالی عنه او ویې ژړلې ډېر زیات چې دا ما څومره خطرناک الفاظ د خولې نه راویسته او یو مؤمن رور باندې ما داسې بدګماني وکړه چې منافق مې ورته وویلو او زموږ دې وخت له راشه 2 ټکي بیا نه ویلې دا د کفر ټاپې به ورسره داسې تیزې تیزې پرتې چې بس ته به وایې چې دا اوس د ټولې دنیا قاضي القضات صاحب خدا دی او دا ټول کتابونه خو د په دې جب کې پراته دي دا فتوی به لګوي دا ډېره بې احتیاطي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صحابي دا عذر قبول کړ دا واقع مې ته دې پوری ویله چې دا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم که چېرته داسې یو خطا به هم ترې وشوله نو خپل عذر بیا پیش کړو هغه ورله الله او رسول منظور کړی دی د دین سره خیانتونه نه دي کړي په دین کې تبدیلي نه ده کړې د الله رب العالمین د دین سره وفا کړې د دې صحابو دا ناشنا خلک دی نو دا به د تاریخ په پاڼو نه تلې دا د الله رب العالمین په کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو باندې وتعالی او دغه رنګه دا یو بل ناشنا نکته بل ورځ یو عالم نه ما واورېدله الله دې ژوند کې برکت واچوي د پنجاب یو عالم دی هغه ویلي وایي دا صحابه چې دي صحابي جوړېدل دا په عمل نه کېږي دا په کسب باندې نه کېږي کسبي عمل نه دی دا وهبي فضیلت دی وهبي معنا دا ده چې الله دا فضیلت چاته وبخي هغه ته یې بخي په کسب او په عمل نه کېږي کنی د صحابه کرام رضی الله عنهم عمل به لږ یو زما ستا به تې ډېري بیا مغه اوچت دی
د صحابه کرام رضی الله عنهم کې دا صحابه شته ډېر لږ اعمال کړي، ایمان یې راوړی ډېر لږ اعمال، او هغه صحابي دی او ما او تا به اتیا کاله الله ته مکمل سجدې ولګو او نفلي روجې به ونیسو او تهجد به وکړو، خو د هغه مرتبې ته نشو رسېدا. په کسب هغوی نه دي صحابه شوي چې څه کسب یې کړی دی او په عمل نه، هغه یو فضیلت الله رب العالمین هغوی له ورکړی، هغه الله چڼ کړي دي، منتخب کړي دي. کنی نو زمونږ د درستو زمانې د خلکو عملونه ډېر شته په نسبت د صحابو، خو هغه مرتبې ته نشي رسېدلی. همدا وجه د زما محترم ورونو کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولني ملګري د هغې تذکره مونږ کوله، دې دپاره دې کې زموږ خپل ایماني تربیت دی. په هغه صحابو کې یو صحابي هغه د ارقم بن ابي ارقم رضی الله تعالی عنه. ارقم بن ابي ارقم رضی الله عنه د بنو مخزوم د قبیلې سره د تعلق دی او دا د مکې او سیاسي خاندانو د هغه زمانې په دوی کې ډېر غټ غټ سردارانو او دغه رنګه د دې د قبیلې اوچت اوچت خلکو. او دا ارقم بن ابي ارقم رضی الله عنه دم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دعوت باندې ایمان راوړی دی. څومره د خیر نه ډکو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، څومره د خیر والا انسانو چې د هغه په دعوت باندې دې صحابي ایمان راوړلو. او دا په هغه صحابو کې دی چې سبقت یې کړی دی اسلام ته. د ده په باره کې هم دا مشهوره ده چې یا دا اووم صحابي دی، بعضې وایي دا 12 نمبر باندې دی، او بعضې وایي د 10 صحابو نه وروستو د ایمان راوړی، خو په دې اولنو ملګرو کې دی، اولنو کسانو کې دی. کوم چې اولني 12 صحابه دي، په هغه صحابو کې دا ارقم بن ابي ارقم رضی الله تعالی عنه دا شریک دی. او د ده مور چې کومه وه، د ده د مور په باره کې راځي وی هغې نوم امیمه بنت الحارث المخزومیه الخزاعیه د بنو خزاعه د قبیلې وه، او بعضې وایي د هغې نوم تماظر بنت حذیم، دا د هغې نوم د مور په باره کې 3 اقوال دي، او بعضې وایي چې د هغې نوم هغه صفیه بنت الحارث الخزاعیه وه. دا صحابي ناشنا خبره ده، وروستو به راته زه ویم انشاءالله. د مورې مشهور نوم چې کوم دی او په هغې ډېرو خلکو اتفاق کړی علماو، نو هغه امیمه دی. نو د والدینو مې امیمه و. وروستو بیا د ده چې کوم اولاد شوي دي، 2 بچي دي، عبیدالله او عثمان، او 3 د ده لوڼه دي، او په هغه لوڼو کې یو چې کوم ده امیمه ده او مریم ده او صفیه ده. دلته یو خبره زده کوي د تربیت، ځکه موږ ویل د سیرت نه فواید راخلو، فواید اسې قصه کول او سیرت ویل دا هم یو کمال دی او فایده پکې ده، خو دې نه بعضې فواید چې ګوره د ده د مور نوم هم امیمه دی، او وروستو بیا د ده لور شوې هغې له هم څه نوم ایښی دی؟ امیمه. صحابو کې دا زموږ په شان ته رواج نه و. اوس که په کور کې د یو ماشوم یو نوم و، یا ستا د خورهي و، یا ستا د وراره و، یا داسې بل د نږدې رشته دار و، نو موږ هغه نوم په نوي ماشوم باندې نه ږدو، موږ دا خو د فلاني نوم دی، هلکه دا خو په هغه پسې رجسټر شوی نه دی. نو ګوره صحابو کې دا تکلفات به نه و، د مور به نوم هغه به لور لم کېښود هغه نوم. او دغه رنګه صحابو کې او په تابعینو کې او په دې محدثینو کې داسې هم تیر شوي دي چې د زوی یو نوم دی، د پلار یې ممقه نوم دی، او د نیکې ممغه یو نوم مسلسل، خپل پلار خپل زوی له مغه نوم ږدي، او هغه زوی رالګېږي خپل زوی له مقه یو نوم ږدي، داسې هم پکې شته دی. نو دا تکلفات چې کوم زموږ د زمانه کې دي، نو دا په صحابه کرامو کې نه و. او زموږ بعضې خلکو کې لا دا یو جهالت دی، که داسې نږدې رشته دارو د هغې نوم دې په کور کې په کوم ماشوم باندې کېښود، هغه پکې له کله ګیله مو کې خفګان، دا زموږ نوم یې وایي کېښوده، دا ځان پسې ته به یې دې الاټ کړی دی. نو دا یو جاهلانه او غلط تصور دی. یو ښایسته نوم دې کوم ځای کې وکته او ښکلې معنا پکې پرته ده، د نیکانو انسانانو نوم دی. اگر که دا نوم د دې د تره او د ماما او یا د یو زنانه نږدې زنانه د هغې نوم ولې نه وروسته ماشومه پیدا شوه په کور کې، دا نوم پې ته کېښودی شي. صحابه کرامو رضی الله عنهم کې دا تکلفات نه و. او دغه رنګه دا ارقم رضی الله عنه چې کوم د ده نیکو، دا هغه نوم دی اسد بن عبدالله ابو جندب باندې مشهور دی. د مکې په سردارانو کې دا په غټو غټو سردارانو کې او ډېر اثر رسوخ والا، دا ډېر اوچت خاندان سره د تعلق په مکه کې. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت د مدینې نه بعد چې کله وی هجرت وکړلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې ابو طلحه، زید بن سهیل یا زید بن سهل، دا یو صحابي دی د مدینې انصاري، دا هغه او د دوی ورورولي قایمه کړه. ابو طلحه زید بن سهل رضی الله عنه د دې
ارقم بن ابي ارقم رضی الله تعالی عنه ورولي قائمه کړ او دا هغه صحابي دی ارقم بن ابي ارقم رضی الله تعالی عنه چې کوم دا ملګری عمرې ته یا حج لتلی د صفا مروه د غونډې دي دوه د صفا د غونډې دا اوس خو دا وړي ښکاري موږ ته ځکه دا مینځ یو ډک کړی دی دا پوره اوچتې غونډۍ وي داسې دا صفا او دا مروه خو چونکې دا وخت سره سره مسلمانان هم ډیریږي او رشم جوړیږي نو حادثات پکې کېږي بیماران راځي حج عمرې له نو په دې بنا باندې اوس فرش اچولی دی او هغه برانډې ډکه کړې ده نو دا کافی اوچته غونډۍ وه نو د دې په دې یخ کې د کورو د دې په دې یخ کې که تاسو خیال کړئ د صفا طرف ته چې کله تاسو سعی شروع کوئ او که د صفا په دې ګیټ لږ بار راوځي نو داسې یو بلډینګ دی اوار غوندې یو بلډینګ دی کوم کسان چې تلي دغه طرف ته د کورو دغه ځای کې او کله به چې چا سعی کوله د صفا مروه او سعی به شروع کوله د صفا نه نو د کور به ښکاري د صفا غونډۍ سره خواته کورو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې په ابتدا کې د دا کور مدرسه ګرځولې وه او په تاریخ کې دا د دار ارقم په نوم باندې یادېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ته مخکې ما ویلي د یو څو جمعې مخکې چې نبی علیه السلام په مکه کې باقاعده مدرسه چلولې ده او په مدینه کې مدرسه وه په مسجد نبوي کې وه ګوره مسجد نبوي جدا یادېږي مسجد نبوي د نبی علیه السلام مسجد د مدینې او په مدینه کې بیا اصحاب الصفه او صفه په نوم بیل ځای په دې جومات کې یو چبوتره وه او په هغې کې بس صحابه مسافر اوسېده او هغوی به علم حاصلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د علم طلباو هغه طلباو د مدرسه چې د هغه په سبانی یادېږي په صفه باندې او کومو صحابو چې په کې سبق ویلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه صحابو ته څه وایي اصحاب الصفه او په هغې کې ابو هریره رضی الله تعالی عنه هم دی مشهور صحابي چې نبی علیہ السلام با کله به چې ورله وایي صدقه راتله صدقه به نبی علیہ السلام نه خوړله ځکه پیغمبران صدقې نه خوري نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به اکثر دا صدقه و د اصحاب صفه وله لیږله یا به بل چا له ورکړه خو اکثر به دوی له ولېږله چې دا طلبا دي او په مدرسه کې د علم ته ناستې دي داسې د ګټې وټې څه نشته دی او چې کله به نبي علیه السلام ته هدیه راتلله نو هدیه به یې خپله م استعمالوله او نورو ملګرو له به یې ورکوله هدیه به یې قبلوله او کوم به چې صدقه وه نو صدقه پیغمبران نه خوري صدقه د خلکو د مال خیری دی او خیری چې دی الله تعالی په پیغمبرانو باندې نه خوري نو الغرض مقصد مې دا دی دا صحابي چې کوم دی د چې کله مدینې ته هجرت وکړلو د بنو زریق یو محله وه حدیث د بخاري کې هم دا راځي بنو زریق او دغلته یو مسجد هم بیا د قبیلې جوړ کړی دی د بنو زریق په علاقه په مسجد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي ته ارقم بن ابي ارقم رضی الله عنه ته بیا مستقل یو ځمکه ورکړله او ورته دلته به دلته اوسېږي دلته خپل کور ترتیب هغه دې جوړ کړه او دا هغه صحابي دی خوش قسمته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې د ده په کور کې به وحي راتلله د اسمان نه سبحان الله دومره مبارک کور د ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم به ابتدایي تربیت د خپلو اولنو ملګرو د په کور کې کړی دی وروسته به د عمر رضی الله عنه په واقع کې تاسو ته راشي انشاءالله هغه واقع به موږ وایو د الله په توفیق عمر رضی الله عنه چې اسلام راوړلو د ده کور ته راغی کله چې خور سره لانجه وکړله او بیا یې هلته قرآن تلاوت وکړو پته ورته ولګي چې دا خو د الله کلام دی داسې خو انسانان دا کلام نشي جوړولی او بیا یې اراده وکړله او عزم وکړو چې زه ایمان راوړم صحابو را روان کړو دقه د ارقم رضی الله عنه کور ته یې راننایسته عمر رضی الله ته دې وخت پورې پته هم نه وه چې نبي علیه السلام چېرته دی نبي علیه السلام به پټ تللو دلته خفیه صرف ملګرو ته پته وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کور کې وي روزانه به درس له راتله په یو خفیه طریقه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ده په کور کې درس ورکوه دا هغه ارقم رضی الله عنه دی ارقم بن ابي ارقم رضی الله تعالی عنه ډیر عجیب صحابي او دا هغه صحابي دی چې د بدر په جنگ کې شرکت کړی دی او کله چې د بدر غنیمتونه راغه د بدر په غنیمتونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دله یوه توره ورکړه په خپل لاس مبارک باندې په غنیمت کې دا څومره خوش قسمتي ده چې د الله د پیغمبر د لاس نه یو انسان توره واخلي
او دا هغه ته په غنیمت کې میلاو شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وې د توره ورکړی وه او دغه رنګه د ده په باره کې راځي وایي دی ډېر عبادت ګزار تقوا یې ډېره زیاته وه د شپې قیام به یې کوو روژې به یې نیولې عبادتونه ډېر خوښ او نوافلو سره ډېر شوق او دا یاد ساتئ انسان چې دی په دعوو باندې نه اوچتېږي چې غټ غټې دعوې کوي انسان په صفاتو باندې الله رب العالمین ته نږدې کېږي چې عبادات کې د الله بندگی کې ذکر دی وي او دغه رنګه تقوا در کې وي او دغه رنګه د شپې قیام دی وي څه اعمال او صفات په ځان کې راولي چې د هغې د وجې نه الله رب العالمین ته نږدې شي. نو دا ارقم بن ابي ارقم رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی چې د دوی د شپې د دې عبادت سره ډېر شوق او د الله د بندګۍ سره ډېره مینه وه. نو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغو خدمت ته حاضر شو چې ګوري ځان یې تیار کړی دی او اوښ یې برابر کړی دی د سفر دپاره د الله د نبي صلی الله علیه وسلم نه اجازت غواړي. د الله نبي ورته چېرته ارقم څنګه هسې راغې او ځان دې تیار کړی دی چېرته روان په سفر چېرته ځي؟ دی ورته وایي ای د الله نبي ما اورېدلی دي چې دا بیت المقدس چې کوم دی فلسطین کې چې اوس کوم دی د شام ځمکه وه او دا اوس کافرو دا ملکونه ټوټې ټوټې کړه یو ملک یې بیل بیل کړی دی د کافرو یهودو نصوارو دا لوبې موږ باندې وکړلې هغه خلک چې زموږ غلامانو زموږ د مشرانو نن موږ د هغوی غلامان یو سره دی چې زموږ تعداد ډېر دی سره دی چې سرونه هم ښه ډېر دي خو بیا هم موږ د هغوی غلامي کوو ځکه د الله په دین هم صحیح عمل ونه کړلو تشې دعوې دي او تشې خبرې دي. نو په دې بنا باندې دې صحابي ویلی د الله نبي ما د دې بیت المقدس ډېر فضیلت اورېدلی دی او ما د سفر دپاره ځان سره توخه راخستې ده او د زړه مې دا ارمان دی د الله رسوله زما دې در نه مور او پلار قربان شوي دا الفاظ یې ویلې زه ځم چې بیت المقدس ته لاړ شم او هلته عبادت وکړم او د الله رب العالمین بندګي وکړم بس دې دپاره سفر کوم او سفر بیت المقدس ته جایز دی الله رب العالمین دې زموږ په ژوند کې آزاد کی او الله دې حکمرانانو کې غیرت پیدا کی چې دوی لږ د کافرو دا یو موټی یهودیان دي د دې خلاف کاروي کو دا آزاد شي او که دوی نشي کولی نو یو څو خړسري مسلمانان نه دي دې ته د الله ره پرېږدي ته ګوره چې په څو ورځو کې ته درله اخلي د الله په فضل باندې څنګه چې افغانستان نه د څلوېښتو نه زیات ملکونه څنګه وتښتېده دې خړسرو مسلمانانو کې الله رب العالمین ډېر غیرت دی ښی دی خو بس دا مشران یې نه پرېږدي کار ته په دې بنا باندې د مسلمانانو یو قبله ده اولنۍ قبله ده د انبیاء کرامو د عبادت ځای دی مرکز دی ډېر پیغمبران په دغه ځمکه باندې تیر شوي دي دا خو یو مبارکه ځمکه ده او نن په پلیتو لاسو کې دا ګرفتاره ده او دا د دروغو خبرې دي چې دا صحابه او دشمنان او روافظ او ایرانیان او ایران تاسو ګورئ دا چغې وایي مرګ بر اسرائیل او مرګ به امریکا دروغ دي د امریکې 1 نمبر ایجنټ دی ایران او د اسرائیلو تاسو چېرته وکته د اسرائیلو چېرته یو میزایل په اسرائیلو وغورځېده د ایران یو میزایل هم کتلی دی خو سره نږدې دی دا ټول ټوپل ډرامه دی ته وایي موږ مسلمانانو یې شودګان جوړ کړي دي شودګان دا ټول دغه شانته دي نه دې وجې نه دې یهودو او دې امریکې ته ښه پته ده چې دا د اسلام زمانه غټ دشمن دی د اسلام دپاره زموږ ضرر دومره نه دی لکه د ده چې دی او داسې تشې نارې دي دا جلوسونه وباسي القدس جلوس دی او پلانې دی او ډنګری دی دا خبرې کوي فضول خبرې دي ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دته وایي او په حدیث د بخاري کې د ابو هریره رضی الله عنه هم داسې حدیث راځي په صحیح بخاري کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل صلاة فی مسجدی هذا خیر من 1000 صلاة فیما سواه الا المسجد الحرام زما دی مسجد کې د مسجد نبوي چې دی په دې کې یو منځ دا د دې نه غیر چې په نورو مساجدو کې زر منځونه وکړي د هغه زرو منځونو نه په دې مسجد نبوي کې یو منځ دا غوره دی او افضل دی سوا د مسجد حرام نه چې په مکه کې دی مسجد حرام هلته یو په یو لاک دی هلته یو په یو لاک او مسجد نبوي کې یو منځ په زره باندې دی نو دې صحابي ته یې ویلې چې ته هلته مزه تکلیف څه لکې ځکه بعضې روایتو کې راځي چې مسجد اقصا کې د منځو کې یو په 1500 اجر دی او مسجد نبوي کې تیار دی تیار ما مدینه کې اوسېده نو وایي دلته مسجد نبوي کې منځو که که نه یو په زره باندې دی چې دومره تکلیف کې دومره لرې ځي او دې نه دا معلومه شوله چې دا سفر جایز و مسجد اقصا ته خو چې کله یو انسان په یو مسله نه پوهه یو فضیلت حاصلول غواړي او په تکلیف ورته حاصلېږي نو ته هغه ته لنډ په سهولت د هغې نه اوچت فضیلت ښودلی شي چې هلکه دومره تکلیف کې دا کار وکړه که نه دا فضیلت حاصل که دلته که نه لکه بعضې سړی
د خپل ځان د ښه ښودنې دپاره زه ډېر ښه سړی یم نو په علاقه کې او په محله کې به خواته یتیم هم وي کونډه به وي خو دی به د دې ځای نه پیسې لیږي د بل کلي کونډې له به لیږي د بل کلي یتیم له دا ته زه دا نه وایم چې دا ته بد کار کوې خو ښه کار دی دا چې دا تا ته نږدې د اجر میلاوېده ستا په محله کې تا ته میلاوېده تا ته نږدې دا اجر او د هغې در باندې حق هم زیات دی او دې باندې الله تپوس هم کوي او کوم چې هغې ته نږدې دی هغې نه به الله د هغوی تپوس کوي نو غرض دا دی په دې کې یو تربیت دا هم دی چې یو نیکي تا ته نږدې ده او لنډه میلاویږي او ډېر اجر دی په هغې کې دی نو پکار دی سړی هغې ته متوجه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناشنا طریقه باندې د دې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تربیت کړی دی د نبي علیه السلام سیرت کې ټول تربیت دی دا نه چې صرف یو قصه ده او موږ واورېدله خوندونه ترې اخلو خلک وایي یاره ډېره ناشنا خطبه وشوله او ډېره عجیبه قصه وشوله صرف قصه بس او ما تا ته واخسته څه کوو به څه تربیتي مواد پکې څه اصل دا سیرت خو د دې دپاره دی چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه دا خو اسوه حسنه ده دا خو نمونه ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په کار دا ده چې موږ د هغې ته ګورو چې خپل ځان پې سم کړو موږ د هغې نه خپل ځان اصلاح وکړو د هغې د سیرت په مطالعه کولو یا د سیرت په اورېدلو سره نو په دې طریقه باندې وایي د بیا هغه خپل سفر هغې بیا ترک کړلو چې د الله نبي دا خو ډېره خوږه خبره ده چې دلته مسجد نبوي ته زه راځم او دلته زه مونځ کوم او یو مونځ باندې ما ته د زرو مونځونو اجر میلاویږي ګوره یو روایت به تاسو اورېدلی چې مسجد نبوي کې یو مونځ په 50,000 دی هغه روایت ضعیف دی د 50,000 والا روایت ضعیف دی کمزوری دی او یو په 1000 باندې دا روایت چې دا صحیح روایت دی چې مسجد نبوي کې یو مونځ دا په 1000 باندې دی نو دا هغه صحابي دی بیا د ده په باره کې بل فضیلت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم صحابه د ځان دپاره د وحي لیکونکي مقرر کړي چې هغې به ورله وحي لیکله د قرآن ایتونه به راغه هغه به یې لیکل یا به رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته خط لیکلو نو د نبي علیه السلام ختم وحي ده پیغمبر د ژبې مبارکې نه چې څه راوځي او صحابي ته ولیکه زه درته وایم ته لیکه وحي ده که نه حدیث دی که نه قرآن هم وحي ده حدیث هم وحي ده یو شان دا وحي ده زما محترم ورونو خو قرآن چې دی معجز کلام دی معجز کتاب دی او په هغې کې څوک تحریف نشي کولی او په حدیثو کې خلکو ګوتې والي خو علماو یو ټکی واضح کړی دی کوشش یې کړی دی او بیا علماو ویلي چې دلته دا لفظ دې ځای پورې د نبي علیه السلام دا لفظ د فلاني صحابي د تفسیر دپاره صحابي دا ټکی ورسره ویلی دومره احتیاط په حدیثو کې شوی دی او دغه رنګه کله کله یو تابعي را لګېدلی حدیث یې د صحابي نه اورېدلی نو د وضاحت دپاره یې ورسره یو ټکی دوه زیات کړي نو هلته علماو ګوره دا دې ځای پورې حدیث د نبي علیه السلام شو دا وروستو الفاظ د سعید ابن مسیب دي دا وروستو الفاظ د حسن بصري دي دا وروستو الفاظ د عطا رحمه الله دي دا وروستو الفاظ د فلان د سفیان ثوري او سفیان بن عیینه او فلان دا د هغې دي او سره بیا هغه ځای کې وضاحت کوي نو په هغه صحابو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کړیو د وحي دپاره چې هغوی وحي ولیکي یو پکې دا ارقم بن ابي ارقم رضی الله تعالی عنه او دغه رنګه یو قبیله وه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته یو ځل خط لیکلو قبیله بنو محارب او په هغې کې یو کسو عظیم بن الحارث رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته چې کوم خط لیکلی دی هغه امام ابن عساکر رحمه الله په خپل تاریخ کې را نقل کړی دی مشهور خط هغه ختم دی صحابي لیکلی دی ارقم بن ابي ارقم رضی الله تعالی عنه امام حاکم رحمت الله علیه او بعض نور علماء امام ابن حزم رحمه الله امام ابن حزم رحمه الله د په باره کې فرمایي د ارقم بن ابي ارقم رضی الله عنه چې دا من اصحاب الثلاثه دی اصحاب الثلاثه څه معنی د بعض محدثین خپل اصطلاحات هغه یادول پکاري اصحاب الثلاثه معنی هغه صحابه چې د هغې نه درې احادیث نقل لي نو په هغې کې یو دا صحابي دی ارقم بن ابي ارقم رضی الله تعالی عنه اوس به تاسو دا سوچ کوئ چې دا خو عجیبه خبره ده هغه مکه کې د ایمان راوړی دی او د ده کور مدرسه وه دار ارقم وختي مې درته ویلی نبي علیه السلام د کور کې مدرسه سټارټ کړي درس کوي لګیا دی نو دومره زوړ صحابي چې په مکه کې هم نبي علیه السلام سره پاتې شوی په مدینه کې هم د نبي علیه السلام وفاته پورې دی بیا د ابوبکر دور هم ده لیدلی بیا د عمر رضی الله تعالی عنه دورم دلیدلی دی او د عثمان دور د علی دور رضی الله عنهما او د معاویه رضی الله عنه په دور کې دا وفات دی سن 53 هجری کې یا سن 55 کې دوه اقوال دي د باره کې
ته به دا سوچ کې چې دا دومره زمانه د نبی علیه السلام نه بعد هم 10 کاله دور خلافت تیر شوی، هغې نه پس بیا د معاویه رضی الله عنه دور راغلی دی او بیا هم دنه ایله 3 احادیث نقل دي. دا یاد کوي، دا خبره یاده کوي چې کله کله بعضې مشران صحابه لکه ابوبکر صدیق ټول نه مشر دی که نه دی، خو احادیث د هغه نه ډېر کم نقل دي. بعضې صحابه به داسې وو چې هغوی به د احادیثو بیانو کې ډېر احتیاط کولو، ډېر احتیاط به یې کوو. او ابو هریره رضی الله عنه نه ډېر زیات نقل دي، سره دي چې صرف آخري 4 کاله چې هغه مسلمان شو او اسلام یې راوړو په مدینه کې، نو ایله آخري 4 کاله نبي علیه السلام سره تیر کړی. خو بس هغه نبی علیه السلام سره مکمل مسجد نبوي کې پروت و ډډې والې وه او حدیث به یادول او د نورو صحابو نه به یې زده کول. نو بس هغه بس ابو هریره هم مکمل مدرسه سټارټ کړې، هغه به دا کار کوو او دا نورو صحابو به نور کارونه کړي دي. دا د الله یو تقسیم دی، څوک یو کار کوي څوک بل کار کوي. نو د نورو صحابو د عملی تنفیذ کړی، ابوبکر صدیق اسلامي نظام عملا نافذ کړی، دا حدیث عملا نافذ کړي دي. سره دي چې روایت تی کم نقل دي او کله کله به احتیاط کو په دې باب کې. د بعضې تابعینو نه راضي وي دی او صحابي سره مې د مکې نه مدینې پورې مزل کړی دی او په ټوله لاره مې یو حدیث هم وانه اورېده او کله کله وایي صرف یو حدیث چې مدینه رانږدې شو یو حدیث یې راته وایي بیان کړ. صحابه کرام رضی الله عنهم احتیاط دی دا خو اوس خلک را پاسېږي، دا حدیثو په باره کې لګیا دی، فضول خبرې کوي، جاهلان دي د اسلام دشمنان، او دا حدیثو په باره کې لګیا دی خلکو ته ذهنونو کې شکوک او شبهات ورچوي. دا ډېر په احتیاط را رسېدلي دي، څه ګپ خو نه دی. نو د دنه 3 احادیث هغه نقل دی امام ابن حزم رحمه الله فرمایي او د په فضیلت کې دا راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې د ډیوټي دا و چې دی په زکاتونو راټولولو مقررو، عامل د زکات. نبی علیه السلام د مختلفو قبیلو دپاره به مختلف عاملان مقررول چې د هغه قبیلې نه عشر راوړه، زکات ترې راوړه، په بیت المال کې جمع کېده، به مستحقینو باندې تقسیمېده. ضرورتونه به د اسلامي نظام کنه قانونو هغې نه به د ټولو حاجتمندو ضرورتونه پوره کېده. د نبی علیه السلام زمانه کې هم دته ډیوټي میلاو وه او د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې دی د بیت المال نگرانو، دته بیت المال حواله کړی شوی، د هغه نگراني کوله. او د چې کوم ماما او نافع بن الحارث عمر رضی الله عنه هغه د مکې گورنر مقرر کړی، ماما یې د مکې گورنري کړی ده. دغه رنګه د وفات وختي مې راته ویلې د معاویه رضی الله عنه په دور کې شوی دی. بعضې وایي سن 55 هجري وه، بعضې وایي سن 53 هجري وه، 53 یا 55 هجري. او د وفات په وخت کې عمر 83 کالو مشر صحابي دی. او داغه صحابي دی ارقم بن ابي ارقم رضی الله عنه چې کله وفات کېده د یو وصیت وکړلو. د وفات په وخت کې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ژوند دی. سعد رضی الله عنه قصه مې ته 13 نه بل جمعه کړو. د نبی علیه السلام ماما هغه مستجاب الدعوات چې یو کس ته 3 خیرې وکړلې او الله په ولګولې او الله به په عذاب اخته کو. هغه انسان هغه صحابي ډېر نیک مو مستجاب الدعوات مو به 10 مبشره کې او بیا زوړ ملګری د په کور کې به درس ته کېناسته. هغه زوړ ملګری ناغه عقیق کې اوسېده، د مدینې نه لږ بهر داغه کورو. نو د وصیت وکړو چې زما جنازه به سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه کوي. او دې کې تربیتي خبره واوره، هغه دا ده چې کله یو انسان وفات کېږي د مرګ خو ټولو سره لګېدلی دی، نو په کار دا ده چې د خپلې جنازې په باره کې د داسې کس په باره کې وصیت وکړي چې هغه متقي دی، پرهیزګاره دی، زړه کې اخلاص دی، او چې جنازې ته ودرېږي ځان ترې نه خلاصوي بلکې د میت ته یو فایده رسول، د سفارش د رب العالمین په دربار کې کول او د اور نه آزادول او د قبر د عذاب نه د بچاو غم یې په دې زړه کې دردي. زمونږ د زمانې چا باندې والله کې زمونږ تنقید غرض دی او نه موږ له دا خوند راکوي دا ردونه. قسم دی دا د زړه د درد نه دا خبره کوو، په دې دین باندې زړه درد کوي. موږ خپل عمل لحاظ سره به ډېر کمزوري خو الحمدلله منهجم صحیح دی، منهجم د کتاب او سنت دی. دا احادیثو باندې الله عمل را نصیب کړی دی. زړه درد کوي چې دا نن سبا د سکندونو جنازې بعضې خلک الله اکبر الله اکبر د الله بنده لږ د الله بنده زړه کې درد پیدا کړي. ستا مخې ته انسان پروت دی، عمر یې د سره تیر شو، ګاونډ یې د سره تیر شو، ملګرتیا یې د سره تیره شوله او دغه رنګه ډېر ښه وخت یې د سره تیر شوی او دا انسان اوس الله له ور روان دی. دله موږ نور څه ورکولی شو سوا د دې نه چې یو زاري الله ته وکړو. په اخلاص سره سورت فاتحه ووایه اول، بیا هغې نه بعد یو سورت ووایه څنګه چې حدیث کې راځي، اولني الله اکبر نه بعد، دویم الله اکبر نه بعد درود ووایه، ښه په قلار او ښه په ادب یې ووایه کوم چې په مونځ کې وي اللهم صل علی محمد اخره پورې، او دریم تکبیر نه بعد خوږې دعاګانې د انسان ته وکړه
چې کومې دعاګانې راته یادې دي ټولې راجمع کړه. خیر دی که نه که موږ یو 15 منټه ودرېدلو، خیر دی که ګرمي ده لږې خولې رانه لاړې. زموږ د خولو په وجه که یو مؤمن د قبر د عذاب نه بچ کېږي، د قبر حساب ورسره اسانېږي، او د جهنم د عذاب نه الله بچ کوي، او دا قبر یې الله فراخه کوي. خیر دی 15 منټه 10 منټه دې موږ نه خوله لاړه شي که نه، خیر څه چل وشه، لږ زړه کې درد را پیدا کول پکار. ده ځکه دا وصیت وکړو زما جنازه به دغه صحابي کې سعد بن ابي وقاص. نو دا سعد بن وقاص کور خو لرې و، چا چې ورته اطلاع وکړه د هغه لیټ شو، او د زوی ولاړو عبیدالله، څوک یې جنازې ته نه پرېښود، ویل بس زما پلار وصیت کړی دی سعد رضی الله عنه به راځي به جنازه کوي. او دې کې د مدینې ګورنر مروان بن الحکم، مروان ډېر زورور ګورنر و، نو هغه ویلې او د ګورنر او اقتدار والا کې خپل یو د غم وي، هغه ویل دا ست انتظار هم شروع کړی، دنیا ولاړه ده او جنازه یې ساره ده. نو اراده یې وکړه چې په خپله جنازې ته ور مخکې شي. مروان تابعي دی، ګورنر و، صحابو دور کې دا راغلی، د مدینې ګورنر و. دا خو دې زوی ورته ویل چې نه زه تا جنازې ته نه پرېږدم. د هغې وجه دا ده چې زما والد صاحب د هغه صحابي په باره کې وصیت کړی دی، د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په باره کې. په دې دوران کې د ده قبیله هم د سره کلکه ودرېدله چې نه ته به جنازه نه کوې، ګورنر صاحب ستا احترام ستا مقام په خپل ځای دی، خو زمونږ چې کوم میت دی د ده وصیت دا دی چې د ده جنازه به سعد رضی الله عنه کوي. وایي دې دوران کې د دوی دا خبرې او تکرار کېده او نږدې وه چې څه نقصان شوی وی، دواړو طرفو ته ګوتې لګېدلی وې، او بس په دې کې صحابي راورسېدو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. او سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هغه جنازې ته مخکې شلو او د ده جنازې وکړله، او بیا دې د مدینې په هغه مشهور بقي مقبره او قبرستان کې بیا دې دفن کړلی شو رضی الله تعالی عنه. دا هغه صحابي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړو اولنو ملګرو کې و. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دا یو ملګری وایي چې امام سره جمع ولاړی نو سنت کیږي که نه کیږي. سنت په داسې وخت کې نبی علیه السلام فرمایي چې اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، چې فرض مونځ لپاره اقامت وشو، فرض مونځ ودرېده، د فرض مونځ نه غیر بل مونځ نه کیږي. او تاسو به اوس یو نوی کلیپ کتلی، یو ویډیو چلیږي، په یو جومات کې 2 جمع ولاړې دي، هلته هم یو جمع ولاړه، دلته هم یو جمع ولاړه، دا نه کیږي. دا مونځ یاد ساته چې یو جمع ودرېده چې د دغه جمع نه څوک فارغ شوي نه، یا به همغې کې ته ودرېږي او یا به چې هغې نه خلک فارغ شون بیا به بله جمع کې. که بالفرض ته وایې چې یاره دوی بیل مونځ کوي، زه بیل مسافر یې ته چې یاره دوی خو یو مونځ دی، دوی ماسپښین کوي او موږ د مازدیګر کوو، نو بیا انتظار وکړه چې هغوی فارغ شي، بیا تر وروسته خپل د مازدیګر مونځ کوو. اکثر خلک پوهېږي نه، ورنه ته دا کولی شي چې همده پسې نیت وتړه، تا د مازدیګر نیت کړی او هغه دې د ماسپښین مونځ کې مثال پر ته مسافر یې او چېرته روان یې چې زه دا مازدیګر هم اوس کومه مثال به طور جمع بین الصلاتین کې. نو زمونږ خلکو کې دا جهالت دی، نو سنت په دغه وخت کې نه کېږي. او دلته بله ناشنا خبره واوره، هغه دا ده چې بعضې خلک موږ ته وایي تاسو امام پسې د سورې فاتحه ولې وایي؟ وایي قرآن کې الله وایي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. قرآن لوستلی کېږي، غوږ ورته کېږدئ او غلي شئ چې رحم در باندې. وایي تاسو قرآن خلاف کوئ. موږ وایي دا ته داسې شي خلاف کې چې دلته ملا صاحب قرآن وایي په زور، اول ته ولاړې سنت کې شاته، ته دا قرأت نه اورې، ته لګې ما باندې سورې فاتحه بندې او ما ته پیغمبر وایي به بغیر دې نه مونځ نه کېږي، زه خو یې د نبي د وجې نه ویم. او ته سبحانک اللهم هم وی خیر دی، ته هلته وی الحمدلله رب العالمین بیا هم خیر دی، قل هو الله احد هم وی بیا هم خیر دی، رکوع ته راښکته کېږي سبحان ربي العظیم هم وی خیر دی، 2 رکعات ته کې تحیات هم پکې ستا لپاره خیر دی. ته وایي اذا قرئ القرآن نه خلاف نه کې او موږ یې خلاف کوو، نو دا خو ته د خپلې خبرې نه هم خلاف کې لګې. نو دا مونځ چې کله فرض مونځ لپاره اقامت شو، بل مونځ نه کېږي.
دا وایي زمیندار چې صاحب وفات شوی دعا وله وغواړئ الله رب العالمین دې مغفرت نصیب کړي. او دا زنانه وایي چې کومه زنانه وایي خاوند یې مړ شي عدت به دا چېرته تېرېږي؟ دا به د خاوند په کور کې تېرېږي ځکه عدت دا د خاوند لپاره تېرېږي. جنابت په حالت کې خوب کول جایز دي که نه؟ بالکل جایز دي، خو په شرط د دې چې مونځ پرې دنه خراب نه شي. یو انسان دی د شپې جنوب شو او دی وایي زه سهار مونځ نه مخکې به زه غسل وکړم بیا به مانځه له لاړ شم، او سهار مونځ نه بیا نه لیټ کوي. هر یو وخت کې چې ته جنوب شولې را روان مونځ نه مخکې به غسل کوې، نو که په دې دوران کې ته خوب کې هم کولی شي، خبره نشته په دې کې. دا بعضې سوالونه بیا انشاءالله دغه